سلور رکعات منځ دی او په اولنۍ قاعده کې تا تشهود عبده رسول ته ورسل وغین رستو دی درود شریف شروع کړو نه پتا باندې سجده سهو واجب شو کنه د واجب او دویم نمبر سوال به دا بیان شي چې کچرته تا په سلور رکعات یا درې رکعات فرض باندې ولاړ وي او په دې کې بدریم رکعات کې سلورم رکعات کې تا د الحمد نو رستو چې دی سورت سره ملاو کړو نه پتا باندې سجده سهو واجب دو کنه د واجب ګران کتونکو تاسو ما سره په دغه کلیپ کې دغه دواړه هم سوالات وګورئ او دغه سوالات باندې ځان پوي کې هغه رستو دغه سوالات نور مسلمانانو سره شیر کې چې هغه تم خیر فایده ورسیږي او تاسو ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي ګران کتونکو چې کله یو مزګزار په سلور رکعات یا په درې رکعات منځ باندې ولاړ دی او په دې کې چې کوم اولنې قاعده راشي او په دغه قاعده باندې د ناست او دغه منځ تشهود عبده رسوله ته ورسولو هغه نرسته د بهیر سره درود شریف ویل شروع کړ دغه درود شریف چې یا مکمل ویلو یا نیم ویلو یا اخر ته منځ ورسولو او د تریاض شول چې ما خو دغه اولنې قاعده وا د نرسته چې ماته یو رکعات یا دو رکعات پاتې دي نو د بودريږي کدرې رکعات منځ دریم اخري رکعات وو کی اخري رکعات کې شکل د قاعده باندې کېناستلو دغه تشهود عبده رسول ته ورسي هغه نرسته دی خې طرف ته سلام وګرځوي او د دې چې بیا تکبیر وې د سجدي وکي او دغه تشهود د سر نه شروع کی تر اخره پورې منځ ورسوي دغه سجده سوي وکړه نو دغه منځ و شروع او کچرته سلور رکعات منځ نو دوه رکعات د سر رست ملګری کی هغه نرسته باخره کې سجده سهو وکي نو دغه منځ مکمل شلو او دویم نمبر سوال کچرته یو منځګزار په درې رکعات فرض منځ باندې یا په سلور رکعات فرض منځ باندې ولاړ دی او د دغه دریم رکعات کې او سلورم رکعات کې د سورې فاتحه نو ورستو بغلطه سره چې د صورت ویل شروع کړل نو دغه منځګزار دی دغه صورت وای دغه صورت مکمل کی دنه صرف چې دلته مستحب باندې شل ځکه چې مستحب دادی چې دلته صورت موایا او د چې دغه مستحب پرې خودونو مطلب دا چې دنه بهیر سره چې دا وشول نو لہذا په دغه منځګزار باندې سجده سهو نه د واجب بالکل دغه منځ وشلو د سجده سهو مکوي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.